السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر. السلام علیکم رندا. السلام علیکم. وعلیکم عثمان ورور بخیر علي. خدای دې وبخښي. خیر راغلی. ټیک ټاک. تاسو څنګه یې؟ مبارک شه. ډیره مهرباني. خو دا د دې دومره څیزونو د تکلیف څه ضرورت و؟ دا څه به خور موږ خو وایو چې د زړه غوښې مو راوړوي. اخر زموږ شګفته لور پاس شوې ده. ستاسو دې ډېر مبارک شي. جواد بچی خو هم پاس شوی دی که نه؟ خدای دې وبخښه. او رندا خو ستا د لور پاس کېدل بل شان دي. او که نه غوټه یونیورسټي یې ټاپ کړې ده. دا زموږ د ټولو په شریکه خوشحالي ده. شګفته خو ستاسو هم لور ده. ولې نه شګفته زموږ هم لور ده. خو که ته هم جواد بچي ته خپل زوی وې نو دا څه دی؟ جواد بچي ته ما کله هم د خپل زوی نه کم نه دي کتلي. ورنداره د جواد د مور مطلب دا دی چې کني یو خو په خوله وینی او بل د ډډه منلي. نو ګنې ستاسو یقین نه کېږي. زموږ یقین بالو شي چې ته زموږ خوله خوږه کړې. نو خوله خوږول خو زما په خیال دومره ګران کار نه دی. خواږه دا تاسو راوړي دي. په پلیټونو کې به درته څه واچوم؟ خو دا خواږه به موږ هله خورو چې ته زموږ جولۍ کې څه واچوې. جولۍ کې؟ هو رندارې ځان نه به ساده نه جوړې. رب ستاسو په خبره پوه شوم او جواب به یې در کوم چې د شګفتې بچی مرضي معلومه کړم. فریدې دا خو لازمه د زړه کار شو. ستا د زړه؟ او د نرګس مطلب دا دی چې بیا خو که خیري خبره سمه شوه که نه. تاسو ته به زه څه ووایم وروره؟ زما د خولې خبرې تاسو په خپل زړه کې فیصله کړې دي. نو د زړه خبرې به موږ ته کې او صفا به راته وایې. ما ته پته ده رندارې تاسو سره هیڅوک نشي ویلی. ځم چې تاسو له چای بندوبست کوم. چای مسکو ګورې رندار خامخا مسکو. جناب موږ نه تاسو چای او ځان نشئ خلاصولی. موږ له به یو شانداره غوندې پارټي راکړئ او هغه په 5 سټار کې. او ولې نه دا یوازې زه پاس شوی یم که نه ځکه ستا په پاس کېدو کې او زموږ په پاس کېدو کې فرق دی. او هغه ځکه چې تا د یونیورسټۍ اعزاز راوړی دی. او اوس د دې اعزاز لپاره جواد انګلنډ ته روان دی. د انګلنډ نه ډیګري راوړل هم د اعزاز نه کمه نه او انشاءالله د بلې میاشتې په نام تاریخ زه روان یم. رښتیا؟ او که نه دا ډاکومنټس وګوره که نه. زه اول نه خبره یم. او نو بیا خو 2 پارټیانې شوې. کېدای شي چې 3 پارټي هم پکې راشي. اوس تاسو خوښه ده چې اول کومه پارټي اټینډ کړو؟ بچي خوښه م ستا ده او فیصله م. خو د جواد مور پلار ما نه جواب غواړي. مورې ته زما مور هم یې او پلار هم. دا چې څه فیصله یې احمد قبول هم نه و.